دا څوک دی؟ یو څه ور مخته که. اوی صاحبه څونه رنګونه مې ورته وویل مخ نه رایله کوي. یو وارې بیا رنګ ورته ووه. ارې نو دا ته یې. موږ نه وو خبر چې موټرسایکل ته چلې، کنې نو په موټروان مې چیرې رنګ درته وهی، سم مې په موټر والې. د زمري ښکار په موږکانو باندې نه کیږي. اوس زارۍ درته وکړمه ورسئ. اوس مې وژنې. رودرا پرتاپ چوهان د ویشتلو متخصص، تا زه 2 واره بندي کړی یم. هېڅ دې نه وکړل. زه داسې په یوه ګړي کې بېرته رایله شوم. یوه خبره درته وکړم، د دې وارې هم هېڅ نشې کولی. ورته وګوره، هغه د ستا مشران راغله. یوه مرمۍ او یو دښمن، 2 متره فاصله او 2 متره مځکه. دا یې کار خلاص.
سلام صاحبه. صاحبه څنګه ژر راغلې؟ صاحبه سلیزه دې پوره کړله. زما مطلب دی چې پر ما به دې هم غږ کړی وای. دا ډېر وخت کېږي چې ټکان مې نه دي کړی. د هغه بې غیرته اخشیان به ما هم وژلي وای. اخشیان؟ د وزیر اخشیان. سمه ده، را روان اختر ته آماده اوسه. د اختر کلچو ته هم آماده اوسه. کلچې صاحبه؟ معنا دا چې استاسې امیر یې اوس ورغوښتی یم، وایي کلچې راسره وخوره. اجازه ده؟ کومندانه د ویشتلو څخه ما سیوه پولیس نورې طریقې هم لري چې خپل کار مخته یوسي. د یو پولیس لپاره با مسؤلیته اوسېدل ډیره مهمه ده، او خاص بیا ستا لپاره. ټوله ولایت ته د سترګې نیولې دي، او څه ضرورت یې و چې تا بنډاري وویشتې؟ ته راته ویلی سې چې ولې؟ د مزدورو اشرو د وژلو دپاره څوک اجازه نه غواړي. ووځه زه بخښنه غواړم. وایم ومې بخښه. رودرا، په دفتر کې زه مشره یم، خو په کور کې ته مشر یې. ومې بخښه. زه پوهېږم هلته ډېر درد راغلی و. رودرا، خو ته په دې هم پوهېږې چې د هر څه ما ستا لپاره وویله. یوازې ویشتل یې د حل لاره نه ده. دا وحشي خلک نه دي، دا مازې د ټوپک د ټکانو په ژبه پوهېږي. خو داسې معلومیږي چې د هغه ټکانو په اواز کې زما رودرا ورک سوی دی.
دا خونه تلاشي کوي. د دې خونې یو شی هم بې ځایه نه سي. سمه ده اغلې. جسدونه د تحقیقات دپاره یوسي. سمه ده اغلې. زه ټوله شپه دلې وم صاحبه. ما زه یو ګوړی د ډوډۍ دپاره ولاړم. اغلې واردن ما ته خپله وویل چې تیواري ولاړ سه ډوډۍ وخوره بیا راسه. د دې څخه ما سوا نور په هیڅ نه یم خبر صاحبه. سمه ده. جسدونه د تحقیقات دپاره یوسي. اخري وارې تا د خپلې لور سره څه عمل خبرې وکړې؟ تېر ماښام په 7 بجې زما لور زنګ راولی و. هغه ډېره خوشحاله وه. زه فکر نه کوم چې زما لور دې داسې کړې یې. هغه ځان وژنه نسي کولی. خو پولیس ته چې کوم شواهد په لاس ورغلي دي د هغه څخه دا معلومیږي چې دوی ځان وژنه کړې ده. خو پوښتنه دلته پیدا کېږي چې دوی ځان وژنه ولې کړې ده. هغې زما لور ځان نه دی وژلی یا دی وژلی. ګورئ اوس تاسو تللی سئ. سمه ده خو د تحقیقاتو په وخت کې پولیس چې هر وخت وغواړي تاسو دلته راوستلی سي. هني به ښه اغلې. هني څنګه؟ بلې اغلې. د دوی څخه بیان واخله هیله کوم. سمه ده اغلې. راځئ په ما پسې سئ. صاحب زموږ د هېواد د لوړو زده کړو د وزیر په صفت د لیلیې د پیښې په اړه تاسو څه ویل لرئ؟ ګورې موږ لومړي وزیر ته خپل پیغام ورسولی دی او هغه موږ ته اطمینان راکوي قومندان یا د دې چې کومه قضیه پر مخ روانه کړې ده هغه به ژر نتیجې ته ورسېږي. کوم دولت چې د نجونو امنیت د هغو په لیلیې کې نسي نیولی هغوی پر چوکۍ د کښېنستلو هېڅ حق نه لري. زه د رسنۍ والا څخه یو خواهش کوم چې د دې موضوع څخه چې غټه موضوع نه جوړي. او زه دا غواړم چې لومړی وزیر ژر تر ژره د خپلې وظیفې څخه استعفا وکړي. موږ به غونډې ته روان یو. نورې خبرې د غونډې وروسته کوو. درځه. زه دا خبره تاسو ټول ته په عامه کوم. دا د ښځو موضوع ده، د هغوی د حیثیت موضوع ده او د دې پیښې په باره کې باید ژورې پلټنې وسي. فرسات دلال مړی وي 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 فرسات دلال مړی وي. اغلې راپور. اغلې په خونه کې 4 جسدونه وه خو موږ 5 د وینې سمپلونه پیدا کړل او پوهېږې 5 د وینې سمپل د واردن نه و. چې شي ته مطمئنه یې چې 5 د وینې سمپل د واردن نه و؟ دې ته بې ګور. مطمئنه؟ او وایي اغلې په ما باور وکړه. هني سینګ په ژوند غلطي نه ده کړې. اغلې یو بل انتیکه به هم درته وکړم. اغلې دا قضیه دونه پیچلې ده لکه جلبۍ چې سره پیچلې دي. جلبۍ؟ خوږې او کږې. کښېنئ. پوښتنې وکړئ. صاحب په لیلیه کې د نجونو د قتل او په ښار کې د جرمونو د ډېرېدلو په اړه ستاسو نظر څه شی دی؟ د ښځو مکتبونه زموږ د هېواد لپاره ډېر مهم دي. موږ د ښځو ډېر عزت لرو او موږ په دوی باندې ویاړو. کومه پیښه چې سوې ده موږ یې په کلکو ټکو غندو. موږ به په دې اړه تحقیقات وکړو چې هغو 3 نجونو ولې ځان وژنه کړې ده. موږ پر قانون باندې او پر خلکو باندې پوره باور لرو.
په دې خاطر عام خلک دا 15 کاله کېږي چې زموږ ملاتړ کوي. خو د هغه جرمونو په اړه تاسو څه وایاست چې زموږ په هیواد کې د څو کلونو راهیسې په عامه کېږي؟ اختطاف، قتلونه، رشوت خوړل، د تجارانو څخه د مافیا په زور پیسې اخیستل. د داسې پیښو څخه وروسته بیا به هم عام خلک په تا باور وکړي؟ بس که ډېر نصیحت یې راته وکړي ها، یعنې یوازې رسنۍ والا د خلکو پروا لري، موږ هېڅ پروا نه لرو. دسیسه به نه راته جوړوې. موږ د غریبانو، بېوزلو او د عامو خلکو خدمتګاران یو. که چیرې تاسو د خلکو په غم کې وای نو ما به 3 واره انتخابات نه وای ګټلي. څه پوه سوې ها؟ که څه هم ته چټیات وایې ونیسه، ته راته ووایه موږ باید څه وکړو. ستاسو د خوشحالۍ دپاره به هغه هم وکړو. صاحبه، غیرتمند د پولیسو قومندان رودرا پرتاپ چوهان عام خلک دا غوښتنه لري هغه بیرته راسي او په جنایي مدیریت کې وظیفه ترسره کړي. را ومې غوښتئ. د غیرتمنو پولیسو موږ ډېر قدر کوو، خو د ایماندارۍ په نامه د غریبانو خلکو سره ظلم، د درواغو په قضیو کې ښکلول، د پیسو په خاطر خلک مجرمین ګڼل، یوازې د میډال او د چکچکو دپاره کار کول دا غلطه خبره ده. زه غواړم چې زموږ د هیواد عامو خلکو ته یو پولیس هم تکلیف ورنکړي. بس ای سکټره صاحبه، امنیه قومندان ته ووایه چې رودرا پرتاپ سینګ بیرته راوغواړه او په جنایي مدیریت کې دې خپله وظیفه ورکړي. دا زما امر دی. بلې صاحبه. خوشحاله سواست؟ ژوندي اوسئ، ژوندي اوسئ. ادیتي، هغه د ځان وژنې قضیه، هغه ځان وژنه نه وه. ته څنګه دونه باوري یې؟ ځکه چې اولني شواهد د ځان وژنې پر خلاف دي. 4 جسدونه او 15 د وینې سمپلونه. دا قضیه د ځان وژنې نه د قتلونه سوي دي. رودرا، ته باید زما سره کومک وکړې. لیکن تو خو په دې خبره یې چې زما د کار کولو طریقه څنګه ده؟ ته نه بدلیږې. ګوره رودرا، ته باید د خپل کار طریقو ته یو څه تغییر ورکړې زما دپاره، ځکه زه نه غواړم چې تا ته بیا تبدیلي درکړې. زما مطلب دی اول بنګلور، بیا ممبئی، ډیلي، کلکتا او اوس بیا دلته. هیله کوم زما دپاره. ستا دپاره کوشش کوم. یا دا په دې درو څور کې د یوې ختم نه دی. د دې وطاقه چې پولیسو هر څو نشان ایستلي دي هغه راښکاره کړي. صاحبه، دوبی سامان راوباسه. دغه دي صاحبه. ورځه.
زه د دې سیم کارت ټول معلومات غواړم د زنګونو معلومات او آخري زنګ سمه ده او بانک ته ورسي معلومات وکړي چې د 15 لکه د چا د اکاونټ راغلي دي دوی باطمن نغدي باسي د پوهنتون په لیلیه کې چې کومې نجونې اوسېږي د هغو ټولو معلومات غواړم پنځه نوي شپږ نوي اووه نوي اته نوي بلې سل ټلیفون یې پورته کړي صاحبه ماپښین بخیر صاحبه موضوع یو څه جدیده نو په دا خاطر مې خپله زنګ درته ووالې هغه د انجونو د ځان وژنې قضیه دا ته چې په تحقیقاتو اخته یې ژر یو نتیجې ته ورسوه صاحبه پولیس په خپل کار باندې اخته دي زه مطمئنه یم چې پولیس به ډېر ژر یوې نتیجې ته ورسېږي ډېر ښه موږ هم د پولیسو څخه ډېره توقع لرو بلې ستا دې پام وي چې نور سیاسي ګوندونه دا موضوع زموږ پر خلاف باندې استعمال نه کړي سمه ده صاحبه دې سم سر ورخلاص که ستاسو د پولیسو د ټولو افسرانو چې مرمۍ ویشتل دي یو څه کم کړي او د قانون په چوکاټ کې دي وظیفه سمه سرته ورسوي صاحبه حساب بیا شروع کړي 101 102 103 مدیر صاحب ستړی ماسي زم کومندان عادتي یم ښه د دې سیم کارت معلومات غواړم ولې نه اغلې سمه ده مننه راځئ مهرباني وکړئ درځئ راځئ صاحب دغه د اکاونټ نمبر د چا دی دا سیم کارت د کنچن دیوي پر نامه دی ادرس یې د انجونو لیلیا او پوهنتون د سړک نمبر 12 د خبرو معلومات یې هم غواړم صاحب دا د رمیش دوبی په نامه دی ډېر ښه ادرس یې مشر زه یم وده ته ووایاست ته پوښتنه ورڅه وکړه زما مشر دي خو رنګه داسې لکه یا وده ته ووایاست ورته ووایاست صاحب ادرس یې هغه تر ټولو ډېر زنګونه نه اوه یو نه څلور درې واره اوه دوه څخه ورته راغلي دي او دا نمبر د رمیش دوبی په نامه دی اخري زنګ اغلي اخري زنګ 812302 درې واره یو 15 څخه ورته راغلي دي او دا نمبر د کنچن دیوي پر نامه دی اله ویدروه اله د دوی څخه پوښتنه کوو ویدروه وبخښئ پهلوان یې بلې پوښتنه مې کول 12مه ناحیه 222 کور چیرې دی چې دا ولاړ سي بیا چپلاسته ښه ډېره مننه درځه چپه طرف ته اوس ځو بلې رودرا دوه ډېر مهم نمبرونه دي ولیکه دغه دی صاحبه 222 کور دغه دی اوسه ګوره الوی رمیش دبې په کور کې دی صاحب دلته رمیش نه اوسېږي دلته نه اوسېږي رښتیا دلته نه اوسېږي وروره او وایي صاحبه بانک والا دغه ادرس راکړي سمه پوښتنه ورڅخه وکړه پوښتنه ورڅخه کوم وروره څو کاله کېږي چې دلته اوسېږي صاحب 10 کاله کېږي دلارې جیلي تذکره جیلي کور هر څه جیلي دي صاحبه اشته ته داسې وکړه بیرته بانک ته ولاړ سه بیا بانک ته صاحبه هاني څنګه که مشکل خو به نه یا صاحبه شابوش نو ورسه سمه ده صاحبه ورځم هر وارې مې بانک ته ورځغلی صاحب نور معلومات یې هیڅ نشته خبره نه ده اخري پیسې څه وخت ایستل سوي وې صاحب هغه په چهارشنبه د شپې پر 6 بجې د سندر نګر د ATM څخه پیسې ایستلې وې چهارشنبه ماښام پر 6 بجې په هغه ورځ خو د کتلو نه سوي وه بله صاحبه خیر زه غواړم چې ستاسو د کیمرو ثبت ووینم صاحب وبخښئ هغه ما درته وویله چې زه د کیمرو ثبت وینم اوس دستي دغه کسي ده بله صاحب
قرار یې کړم. دا شپږ نیم بجې دي. بلې صاحبه ته ودروه، زه د دغه نفر عکس غواړم. صاحبه دی خو ټیکهدار پانډې معلومیږي. و غره معلومیږي. ته دی پیژنې؟ و دا د وزیرانو خورا غوړه مال چاپلوس دی. چیرې یې شنکره؟ اخشه ستړي مه سې. خوشحاله اوسې. او وای ته چیرې غایب سوی یې؟ د لیم په دغه ښار کې ته یې وارې ورسه هغه پولیسو پانډې و ابزې ته بیولې دي. بلې معلومات یې وکړه چې څه پیښه ده او بیا بیرته ما ته زنګ راووه. سمه ده ورسه. هغه دلته راولئ. مننه، ډېره مننه. د رمیش دبې په نامه باندې ډیبټ کارت ستا سره څنګه و؟ رمیش دوبې؟ کوم رمیش دوبې؟ د هغه پوښتنه خو زه هم کوم. رمیش دبې ستا څه کېږي چې د هغه په ډیبټ کارت باندې ته پیسې راباسې؟ اغلې پیسې کارت؟ دا اوس ته څه وایې؟ زه مازې 2 کارټونه لرم، یو هغه د رای کارت او یو د لیسنس کارت. که چې زړه ته نه لوېږي د ښکاره بیا کم. او اوس مې نیت دی چې د بیمې کارت هم یو دانه جوړ کړم. پټ کاپي مې ماموریت ورستولې ده. اغلې ستړی مه سې. د پانډې صاحب جي ولې راپورته کړی دی اغلې؟ او وای ببلو وروره، منټو وروره، تاسو خو زه بیخي اریان کړم. وروره ستا ضمانت مو وکړئ درځه. سمې وګوره اغلې، امضاوې خو بې سمې وي. درځه پانډې درځه. اجازه ده اغلې، د خدای په امان. پانډې څنګه وای پولیسو پورته کړی وې؟ اره شنکر وروره، هغه نجلۍ نو څه خبره ده چې موږ څومره ډېره واویستا لرو. بیا هم پورته کړلې؟ وای شنکر وروره، زموږ د ټولو ډلو مشر خو یوازې ته یې. تر دا غټ انسان خو موږ په دې علاقه کې بل نه لرو. څنګه وروره؟ ادیتي دا اوس څه کیسه ده؟ دا اوس ته د چیش په تحقیقاتو پسې د انجونو په لیلیه کې ګوره داسې هېڅ کار مه کوه چې په هغه سره د پولیسو رنګ بدېږي. یا صاحبه او یوه د ځان وژنې قضیه نور په دوسیه کې بندوو بس. نو بیا دونه خوارې ولې کاږې؟ خو دا شواهد د یوې ښځینه قومندانې په حیث لومړي وزیر ستا سره ډېر ښه کړي دي. داسې هېڅ ونه کې چې په هغه سره د لومړي وزیر خوا بده سي. ډېره معلومداره د ځان وژنې قضیه ده. ډېر ژر یې باید چې ما ته راپور راواستی. پرمختګ دپاره ستا دپاره نور کارونه هم سته. اوس هم ډېرې قضیې روان دي. ورسه صاحب نه پوهېږم چې زه د چا دپاره کار کوم او ولې یې کوم. یوه قضیه چې معلومداره د قتل قضیه ده، شپه ورځ مې پر ځان باندې یوه کړه، یو نفر مې پیدا کړی او هغه محکمې په ضمانت باندې ایله کوي. نو په تمریناتو کې به یې راته ویلي وای چې پولیس معنا د ګاندي صاحب درې د نیم زوګیان بد مه وینئ، بد مه اورئ او په مجرمان باندې هېڅ مه کوئ. ادیتي د دې دولت د هغه دود دی او د هغې سیسټم دی. موږ په سیسټم کې اوسېږو خو خپله به د سیسټم سره جنګېږو. او د دې دپاره داسې جلا تمرین ته هم ضرورت نشته. زموږ اداره یې موږ ته خپله راښیي. څنګه وجنګېږم؟ امنیه قومندان ما ته خپله وویله ادیتي دا د ځان وژنې معلومداره قضیه ده، ما زه یې راپور جوړ کړم. ته اوس مازې دونه وکړه، د ځان وژنې یو راپور و قومندان صاحب ته ور ورسوه. باید ور ورسوم؟ ته پوهېږې هر څه ختم سوه. هېڅ شی نه دي ختم سوي.
اوس شروع شوه. ولې رودرا دوه ډېر مهم نمبرونه دي ولیکه. هغه شمېره چې تا ماته راکړې وه هغه د یوې نجلۍ وه. هغه د اروګیا دام په روغتون کې بستر ده. دا نجلۍ بېسده وه چې موږ پیدا کړه. سر یې ډېر خوش سوی دی او د دې په دستکال کې دا موبایل هم و. د دا اوسه د دې په باره کې هیڅوک معلومات نه لري. ډېر ښه. ادیتي زه نه پوهېږم خو داسې معلومیږي چې دا زموږ اخري چانس دی. په دې باندې یوازې زه خبر وم او اوس ته زه غواړم چې بل څوک خبر نه سي. او بله خبره که چیرې امکان لري نو ستا 2-3 باوري کسان د روغتون د باندې ودروه د امنیت لپاره. دا به ډېر ښه سي. ستا چای یخې سولې. لکه څنګه چې ما اول هم درته ویلي وه چې د دې موضوع تحقیقات ښه په زور کې روان دي او هغسې هم وسوه. د پوره تحقیقاتو څخه وروسته زموږ پولیسو چې کم راپور وزارت داخلیه ته استولی دی د هغه په مطابق هغه پیښه ځان وژنه وه. سیاسي ګوندونو چې و دې موضوع ته کار شروع کړی و او زما د رنګ بدولو کوښښ یې وکړي. موږ به د هغو سره قانوني چلند کوو. نو سوال راکړه. د دې هیواد د اول وزیر په صفت په دې هیواد کې د قانون عملي کول زما وظیفه ده. نو په دې خاطر ما د رودرا پرتاپ په رقم لایق او ایمانداره قومندان دلې راوستی. وظیفه دې ورکړه صاحبه، راوستلی دې نه دی. او وایي یوه خبره ده، یا مې راوستی یا مې وظیفه ورکړه. خو دا هر څه ما یوازې نه دي کړي. دا ټوله قضیه رودرا حل کړله. موږ باید د هغه څخه مننه وکړو. تل دې وي هیواد، ژوندي اوسئ. صاحبه چې ماښام کور ته درغلم درته وایم. و بله بله ستړي مه سئ رودرا صاحبه، زه خبرې کوم. برمانن تریپاټي بله ستړي مه سئ. زه دولاري یم. سای دولاري؟ هو صاحبه. اره دا خو د رودرا صاحب نمبر دی. هو بله. او نو تا یې ولې ټلیفون پورته کوي وروره؟ ها ته د بل چا ټلیفون ولې اخلې؟ دا ټلیفون چا درکوي؟ دا حق تا ته چا درکوي؟ ورکه هغه ته ټلیفون یو ګړی صاحبه، هغه وکیل صاحب تریپاټي دی، هغه زنګ راوالی دی. یا زنګ در وامه ولي بل یې وایه. او څه مې ویله؟ او ته بل چا ته ولې ټلیفون په لاس ورکوې؟ ګوره رودرا صاحب، د ښار د امنیت په خاطر چې تا کومه لار غوره کړې ده او ته چې پر کومه لار روان یې زړه او هغه چیش دی و هغه زړورتوب ښکاره کړی دی. ګوره هغه د آفرین لیاقت لري. نو په دا خاطر ما تا ته زنګ ووالي. مننه ښه. موږ تا ته آفرین وایو او ته په ماته خوله خبرې را سره کوې. ګوره رودرا صاحب، زه تریپاټي او زموږ د ګوند ټوله غړي ستا ملاتړ په هر وخت کې کوي. ته چې هر څه کوې، هره کم عملیات کوې، موږ دې ملګري یو. صاحبې تا راته ویلي وه چې موږ اتمن تحقیقات کوو. زموږ لور ځان وژنه نسي کولی. ګورئ، زموږ تحقیقات تر اوسه پورې نه دي مکمل او ستاسې په رقم موږ هم دا باور لرو چې انجونو ځان وژنه نه ده کړې. هغوی وژل سوي دي. موږ ته به ډېر ژر دا نفر په لاس راسي او تاسې باید دا په یاد ولرئ. هر چا چې دا کار کړی دی هغه به کوچنی سړی نه وي، خو هغه وخت باید تاسې پر خپله دعوا پښیمانه نه سئ. هغه وخت بیا موږ ستاسو اولادو ته انصاف ورکولی سو. موږ ټوله ستاسو سره پوره همکاره یو. مننه. سمه ده، مننه. دا کال د نورو په پرتله ډېر خوندور تیر سو. تاسو خو هم ډېرې خوارۍ وکښلې. رای به اتمن در کول کیږي. تاسو خپل ګوند در داخله کوي او خپلو کمپاینو ته مو نور دوام پسې ورکوي. د پیسو په کیسه کې مه کېږئ. د ټولو تجریانې به ډکې سي، جیبونه به مو ګرم سي. په کیسه کې مه کېږئ.
ښه اوس زه ځمه په غونډه کې هم ګډون کوم سبا پر دغه وخت بیا سره وینو ځئ په مخه ښه ورځئ ورځئ ژر یې راوړه پر کومو دوسیو امضا یې وکړمه صاحب یې وارې ووایاست ولې دې ولې نه وایه دا د پوهنتون ډیپلین دی جیلي جوړ کړی دی که جیلي وي نو بیا به دې پولیسو ته په لاس ورکم ما ته وایي چې ویې وایه ورسه بیا دې راغواړم سلام وروره چې شوی بې غیرته په لیلیه کې چې کومه کیسه پیښه شوله په جنایي مدیریت کې هغه رودرا پرتاپ نه دی هغه انجلۍ پیدا کړې ده رښتیا اوس هغه انجلۍ په روغتون کې ده او بله د راز خبره دا ده هغه سیاستمدار تریپاټي یې ملاتړ کوي بلې صاحبه تا چې کومه وینه راکړې د هغې وینې سره میچ سوه زه در روان یم مننه صاحبه خیریت خو به یي صاحبه بل مشکل خو نسته خو هغه نفر د سهار راهیسې دلته ګرځي راته ووایه چا راستولی ووایه شنکر رور شنکر دا ستا شنکر ورورک چیرې اوسېږي ووایه ټیلي سړک 25 کور
هغه راپورته کړي. د هغه نوم شنکر دی، د وزیر بوشپاکه دی چې داري خوا فکر ورته وکړي. هغه په دې قضیه کې خامخا لاس لري. زه دا فکر کوم چې د پانډې ضمانت به مغه کړي او د هغې ورځې رئیس ته پانډې هم ورک دی، خو چې موږ ثبوتونه پیدا نه کړو هېڅ هم نو سپکولی. عادتي دا د جرمونو سره د فوټبال کیسه ده چې څونه پر بازي خوند اخلي هغو نشه بازي کولی سي. زموږ په دې بازي کې به هم یو څوک نه یو څوک حمله خامخا کوي. راځه راځه امنیه قومندانه، راته ووایه څه کیسې دي دا زموږ په باچۍ کې؟ هر څه سم دي صاحبه. اری قومندان صاحب. صاحبه راویې تړه، ولې ورته ګورې؟ او وایي که په تګ کې زه غوزار سوم نو دولت به هم غوزار سي، یا به رسنۍ ډنډوره جنې جوړه کړي چې وزیر غوزار سو. دا تا ته ښه خوند درکوي؟ خوند نه کوي اوه؟ که یې وتړې وظیفه به دې د لاسه نه وځي. او وای شرمېږه مه، تر تا مشرانو را تړلي دي. اوس دې خوند په وکړي. دونه دې وکړله، اوس نو یو ساپان پر تېره که. راوکاږه دسمال، راویې کاږه. ډېر ښه قومندان صاحب، ژوندی اوسې. د نن بیړنی خبر دې ولیدی که یا؟ یا صاحبه نن به مو په یو ترخه حقیقت خبر کو. دا د پارلمان هغه ودانۍ ده چې یو شرمناکه پیښه پکښې وسوه. د ولایت امنیه قومندان د وزیر صاحب د بوټو تسمې ورتړې. قومندان صاحب خو زما د بوټو تسمې را وتړلې، څه اسمان خو نه را ونډړېدی. او زه هېڅ کله نه غواړم چې داسې یوه پیښه ستا سره هم وسي. ماما ستا تحقیقات کول صاحبه. تر څه وخته چې د ګاندي صاحب د درو بیزوګانو په رقم اوسې، ژوندی به اوسې. او په کومه ورځ که تا وغوښتل چې په دې قومندانۍ کې د ځانه څخه زمری جوړ کړې، نو یو څوک به دې مړه کې درسه ولاړ بسي. کوچنی یې، نو په دې خاطر دې سر در خلاصوم. ښه وخت صاحبه. اره دیتی راغلی؟
څه کیسه ده؟ هیڅ نه. ولې درد راغلی دی؟ پرېږده یم. دولارې تل یو هېواد ستړی مه سې. دغه دوسیې مې هغه تور کولې. سینا صاحب ویل چې ډېرې مهمې دي. نو سمه ده، ښه شپه. دولارې ستا د دوسیې راکړې. دلې در سره کښېږدم. څه کیسه ده؟ ولې یو څه نه وایې؟ نن وزیر ورغوښتی وم، د هغه ځای راغلم. نو وزیر صاحب څه ویله؟ نور به نو څه ووایي؟ رشوتخوره بې غیرته ما ته یې اخطار راکوئ. اخطار؟ څنګه اخطار؟ رودرا هغه خبر سوی دی چې موږ اوس هم په تحقیقاتو اخته یو. هغه اخطار راکړي چې وژنم دې. شنکر پر موږ حمله وسوله. ژر پولیس راواستوه. ژر شه. د اغلې پر کور حمله سوې ده. ژر باید ورسو. Vinisa! Tabii kurtul. Isasa, درځي روانه کړي.
بیخي ډېر غاپي او په غپا سره سپی نه زمری کېږي. تا څه فکر کوئ چې ته زما کور ته راځې او ما وژنې؟ ستا د مرګ ورځ به در ښیمه. آرام اوسئ، آرام، تاسې آرام اوسئ. زه ستاسې څخه یوه پوښتنه کوم، دا اوس څنګه وخته راووتلو؟ څونه د شرم خبره ده چې په یوه امنیه کومندان وزیر صاحب د خپلو بوټو تسمې تړي، د یوه کومندان پر کور باندې حمله کېږي. په دې هېواد کې به نو نور څه نه کېږي؟ تاسې راته ووایاست په سپینه ورځ پولیس وژل کېږي. زه خو وایم چې پرسادلال د لومړي وزیر په حیث پر دې چوکۍ د کښېنستلو هیڅ حق نه لري، نه لري، او موږ یې نه پرېږدو چې د هغه په ملاتړ غونډه جوړه سي. تل دې وي هېواد، تل دې وي هېواد. پرسادلال ژوندی دي، ژوندی دي. 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 پرسادلال چیرې روانه یې؟ کومندانۍ ته ځم، نن وزیر راځي. ښه نو اوس د هنومن او انجینر جسدونه مو د تحقیقات لپاره واستول. فکر مه خرابوه رودرا، هر څه به سم سي. راځه زه به دې ورسوم. راځه. ښه نو بیا ماښام سره وینو. ادیتي ما که چیرې غوښتلی نو نن مې هغه وژلی سوی. څوک؟ شنکر. رودرا، زه د وزیر کر ورغلی وم. ته لیونی سوی؟ خو ما هغه نه کی مړ، په دې خاطر نه چې ما هغه نه سوی وژلی، په دې خاطر مینه کې مرمال بیا ته خو به دې کېږي. زه ولاړم. بلې اوس اپناوی صاحب انجلۍ په سد کې راغله. و د خو ښه زیری دي، ته پرې هغې پام کوه، زه د روان یم. سمه ده. ادیتي هغه انجلۍ پر سد راغلې ده، زه باید ورسمه. ډېر شم چې هره کیسه پیښه سي ما خبروه. سمه ده. ګوره بیریږمه، په تا څوک څه نسي کولی، دا زما کور دی، زما نوم رودره دی، زه یو پولیس یمه. ته ماته دا ویلی سې چې په هغه ورځ څه پېښ شوله؟
د وزیر صاحب پلویان به د دې ځای څخه را روان سي په شاستري نګر کې به ودرېږي ښاغلی مشره د شاستري نګر ساحه پته پرې سمه ده اړه لري اغلې. د وزیر پلویان به اندرا نګر ته راسي کومندانو پاډې د اندرا نګر سیمه پته پرې اړه لري زما نوم پوجا دی زه د نجونو د لیلیې د واردن کارچین لور یم راځه کښېنه د هغې ورځې کیسه وکړه دا هر څه زموږ د مکتب د فراغت د غونډې څخه شروع سوه درنو مېلمنو او زموږ ښاغلی وزیر صاحب ستاسو څخه مننه چې قیمتي وخت مو راکړئ زموږ و مکتب ته راغلاست او په 50مه فراغت غونډه کې مو ګډون راسره وکړئ موږ ډېره مننه درڅه کوو او زه د هغه څه خواهش کوم چې دلته راسي او شاګردانو ته وینا وکړي مننه ډیر خوشاله یم چې نن تاسو دلته راټول سوي یاست په څونه تیزي سره چې نن ښځې د پرمختګ پر لور روانې دي زه و دا ټولو ښځو ته خپل سر ټیټوم د انجونو د مکتب د انجونو مشره سنجو ډیر ښه بېشکه واوه ډېره تکړه شاګرده ده د دې لیاقت موږ په دواړو لاسو سلامۍ کوو ورته سلام ودوي یوه ورځ زه سنجو کویتا او روپالي د سنجو په خونه کې ناست وو چشي ګورې زیب ګورم اره پوجا دا ستا دپاره نه دی پوه زه ولې نه سمه کتلی ځکه چې ته تر اوسه پورې کوچنی زه نه یم کوچنی پارشه مې سر پوجا ته خلاصېږي یو ګړی پرېږده تېره ښکاره که هغه وخت ته کتلی سې کله چې ته زموږ سره واوسېږې ګوره زه ستاسو د ټولو شکایت به مور ته کوم او وایي دا څه وایې هغه وخت به ګورو بلې مور پوجا لورې ته چیرې یې د سنجو په خونه کې یم ته تر دا اوسه په لیلې کې یې ته زما سره ډوډۍ نه خورې اوس ډوډۍ را رسېږي ژر څه سمه ده درځمه په 2 دقیقې کې او د سارا ایستې 2 دقیقې بلې کاټ یې کوي هر وخت چې وګورې دا د شریکانو سره ناست دی اغلې چې لیلیا بنده سوې ده اوس موږ ټلیفونونه نه پورته کوې ها څونه زنګونه مې درته راووله ولې نه پورته کوې وزیر صاحب یې وویله ول دا ټلیفون نه پورته کوي تاسې یې وارې وارسئ سنجو وخت نه لري د هغې رخصتي ده پرېږدئ چې ولاړه سي او وایي هغه یې نوره نه ده په کار ګورې په دا باره کې سبا په دفتر کې خبرې کوو اوس تاسو د دې ځای ولاړ سئ دا خو هغه نجلۍ ده هغه نمایش والا ډېره ښایسته ده چې ومې لیده زړه یې راڅه یوړی چې دا عکس راکه او وایي وزیر صاحب به دعاوې ورته وکړي یا شنکره دا زما لور ده په دې څه مه کوئ په وزارت کې به وظیفه ورکړي ژوند به جوړ سي ورسه خپل اخښي ته دې ووایه چې خپل احساسات یې کنټرول کړه د هغه رنګه عکسونه د سنجي سره ورسره دي او ډېرې ښه یې د ځان سره ساتلي دي په اخبار کې د چاپولو دپاره لږ وخت نیسي پوه سوې په 2 دقیقې کې ستا د اخښي څخه موږ دا چوکۍ اخیستلی سو پوه سوې اوس ته د دې ځای ووځه زما نوم شنکر یادو دی د دې هېواد د صدر اعظم مخشي یم او تا دونې جرأت وکړي چې تا د وزیر صاحب د چوکۍ د ایسته کولو خبره وکړه
سنجو هغه شنکر زما مور ووژله ویې وژل شنکر مور ته ویله چې ستا سره د وزیر صاحب عکسونه در سره دي که یا راته ووایه در سره دي که یا مور ورته ویل چې د هغه عکسونه ستا سره در سره دي عکسونه چیرې دي هغه عکسونه ویډیوګانې چیرې دي راته ووایه چیرې دي هغه عکسونه چیرې دي نو سنجو اورېدلي مې دي چې ډېر ښه عکسونه اخلې ونیسه دا عکس ما سم واخله ورته وګوره ونیسه عکس راڅه واخله ونیسه عکس واخله ارې تا خو د وزیر صاحب څخه وظیفه غوښتله ارې اوس خو نو د وظیفې د پیدا کولو دپاره بیه لوړه سوې ده شنکره زه به تا ور مړ کړمه په هغه ورځ چې زه د لیلیې څخه راووتلم چې راووتم بېسده شولم دا چې د هغه وروسته څه سوي دي زما نه دي په یاد ته شهیدي ورکولی سې و صاحبه تا د یوې ویډیو MMS او د عکسونو په باره کې خبرې کولې صاحبه په کومه ورځ چې زه د سنجو خونې ته ورغلم کله چې ما د هغې څخه پوښتنه وکړه هغه عکسونه ویډیوګانې چیرې دي نو هغې یو لاکټ تر خپل کمیس یې لاندې کړي لاکټ دا بیا په لاکټ څه اړه لري نه پوهېږم صاحبه خو هغې یو عادت درلودی هغې ټول عکسونه او ویډیوګانې په خپل پلاش کې اچوله د هغې لاکټ د هغې پلاش و زه مطمئنه یم زه باوري یم صاحبه بلې اغلې دلته خلک وار په وار ډېرېږي نور پولیس ته ضرورت پیدا کېدلی سي بلې و نور پولیس مې هم راغوښتي چې او زه هم درسېږم سمه ده یو ګړی وروسته زموږ دروند وزیر صاحب دلته حاضرېږي د هغه تر راتګه تاسې ارام کښېنئ سلام صاحب
اوس هم داسې خلک موجود دي غواړي چې د وزیر صاحب دا پلویان سره راټول نسی او تاش په تاشه کې او موږ داسې وزیر نه غواړو. اوکې د باندې وباسئ وباسئ. ایسته سئ ما تاسې چیش کوئ د دې ځای ولاړ سئ. او په کومه ورځ که تا وغوښتل چې په دې قومندانۍ کې د ځانه څخه زمری جوړ کړې نو یو څوک به دې مړه کې درسه ولاړ به سي. رودرا دلته څنګه رالې؟ راځه. کښېنه. زه استعفا ورکوم. رودرا ته ګوره د اجتیا په مرګ زما هم ډېره خوا بده ده. په دې خو هغه نه ژوندی کېږي چې ته د خپلې وظیفې څخه استعفا ورکړې. هغې ټول عمر په قانوني چوکاټ کې کار وکړي خو زما غلطي مازدونه وه چې ما د هغې خبره ومنل. خو تر دې وروسته چې زه کوم کارونه کوم هغه څه په دریشي کې نسم کولی. د پولیسو یو قومندان خپله قانون ماتوي. وه ځکه چې زه خبر یم چې تاسې زما کومک نسي کولی. تاسې خپله مجبوره یاست. دونه مجبوره چې د یوه وزیر د بوټو تڼۍ بله ورتړي. واخلې صاحبه ولاړم. ودرېږه. ته ډېره غټه غلطي کوې. که نن را وګرځېدلم نو د هغه بې غیرتو د راګرځولو څوک به پاته نه سي. یا به یو کېږو یا به ټوله مړه کېږو. د دې په معنا ستاسې سر خلاصېږي. د خپل ځان ساتنه فرض ده. تر څه وخته به د خپلې وظیفې په خاطر
موږ د دې وزیرانو لاسونه ورمچو تر څو به د دوی بوټونه ورپاله شو تر څه وخته د دې دریشي د دې پر ځای چې موږ عزت وکړو خو دا وزیران د دې دریشي بې عزتي کوي رودرا پرتاپ سینګه ستا په نظر چې ښه هغه وکړه دا قومنداني ستا په اړه فیصله کې ستا سره ملګرتیا کوي د قومنداني ادیتي سینګ مرګ باید ضایع نه سي ده ته ښه راغلاست ووایاست ورسینو دا بې غیرته مړ کئ
وژلو سره خو ادیتي بیرته نه ژوندی کېږي، خو که مې ته ژوندی پرېښولی نو سبا به یې بل درود را افسوس کوي. ما تا ته ویلي وه چې ستا د مرګ ورځ به یې درښیمه. ډېره مننه چې تاسو په میله کې راټول سوي یاست. ستاسې د ټولو څخه مننه. هله ای کومندانه دلته راسه. دا بیا څنګه شیطان دی؟ او وای دا خو په لس سره یوه ستا پورته کړله او ما دلته په یوه سر سره ټوله هېواد را پورته کړی دی. دلته ګوره، ورته وګوره دا هېواد په څنګه حالت کې دی. ګوره ستا په رقم د 2 روپو یو د پولیسو قومندان په ما هیڅ هم نسي کولی. زه د دې هېواد یو وزیر یم. زما نوم پرساد هلال دی چې زه راورسېږم د خلکو ساوي
بندي کیږي د خپلې مېرمنې ساه دې هېره سوله زه تا نه وژنمه تا به د عام خلک ټوټې کي پر دې خلکو زه ډېر ګران یم زه د دې ځای باچا یم زما نوم پرساد لال دی ښاغلی وزیر صاحب نور څه خو به مو نه ویله ویکه نصیحت وکه خو اوس بیا زما د خبرو نوبت دی تا چې د کومو عوامو په باره کې خبرې کولې هغه عوام موږ یو UPSC پولیس د ټولنې خدمتګار دي موږ ستاسې د پلار مزدوران نه یو چې ستاسې کور ته درس او ستاسې بوټونه در پاکو موږ د خلکو مزدوران یو ورته وګوره چې ستا خلک ستا په باره کې څه وایي ویې ګوره په لیلیه کې چې کومې نجونې وژل سوي وې هغه د وزیر پرسادلال نه پورې وژلې دی پرسادلال مړ دې وي 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 کله د هیواد او خلکو د ساتنې دپاره مجبور یو چې قانون تر پښو لاندې کړو او که مې نن قانون تر پښو لاندې نه کړي نو خلک به په امان نه سي او زه غواړم چې خلک په امان سي مکوه ونیسه ولاړ شه تا څه ویله مکوه